محمد بن قاسم څوک وو او د اسلام لپاره یې څومره کارنامې کړې دي؟ دوهمه برخه. د طایب د خلکو په تړاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او د سند مسلمانان. د طایب اوسیدونکو په تړاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی دور په جریان کې د طایب اوسیدونکو ته د دعوت په موخه طایب ته لاړه. هلته له رسیدو سره سم هغوی د اسلام منلو ته راوبلله. هغوی د دعوت د نه منلو ترڅنګ د ازارولو او سپکولو هڅه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زخمی او ستومانه حالت کې د ونې سیوري ته کېناسته. په دې وخت کې د غرونو ملایکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او دته وویل: ای محمده، که ستا خوښه وي دا قوم به د دو غرونو ترمنځ نابود کړم. خو زړسوانده پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورته وویل: هیله لرم چې الله تعالی به له دوی څخه داسې کسان راپورته کړي چې د الله تعالی عبادت به کوي او له هغه سره به شریک نه نیسي. زمونږ اتل محمد بن قاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نیکی دعا بې برخې نه شو. هغه موحد، مجاهد، عابد او د الله تعالی جل جلاله په لار کې کوښښ کوونکی و. ابن عساکر په خپل تاریخ کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث را نقلوي چې د محمد بن قاسم په فضیلت او بهتري خبره کوي. فرمایي: زما له امت نه دوی ډلې دي چې الله تعالی د دوزخ له اوره ساتي. یو هغه چې د هند په ځمکه به جهاد کوي او بل هغه چې له حضرت عیسی علیه السلام سره به ملګرتیا کوي. د ابن عساکر تاریخ 250 جلد 243 پاڼه. مسلمانان او سند. له ډېرې مودې د سند ښارونه د مسلمانو فاتحانو او خلیفګانو تر نظر لاندې وو. د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په دوران کې د بحرینی استازي عثمان بن ابي العاص د خپل رور حکم په مشرۍ د هندوستان سرحدونو ته لښکرې واستولې او ځینې سیمې فتح هم کړې. خو حضرت عمر رضی الله عنه نه غوښتل چې مسلمانان نور مخ په وړاندې لاړ شي او له خپلو سیمو لرې پاتې شي. حضرت عثمان رضی الله عنه هم ورته نظر درلوده. د په دوره کې مسلمانانو په شرقي هند او سند کې چندانې پرمختګ نه درلوده. خو کله چې د خلافت دروند مسؤلیت د حضرت علی رضی الله عنه غاړې ته ولوېده، حارثه بن مرا العبدي سند ته واستوه. د سند په سرحدونو حمله وکړه، د سند ځینې سیمې لاندې کړې او تر هغه هلته پاتې شو چې په کال 240 هجري کې د حضرت معاویه رضی الله عنه د خلافت پر مهال په شهادت ورسېده. د معاویه رضی الله عنه د خلافت پر مهال په سند کې لوی بدلونونه راغلل. معاویه رضی الله عنه خپل تکړه قومندان محلب بن ابي سفره سند ته د جهاد لپاره استولی و. پس له غي عبد الله بن سوار او تر هغه وروسته سنان بن سلمي د سیمې ته ولېږل. دوی وکولی شو چې د مکران سیمه ونیسي او یو څه عربان هلته مشت کړي. دا د لویدیځ پنجاب لومړی برخه وه چې د اسلام تر ولکې لاندې راغله. د حجاج بن یوسف تر وخته د دې سیمې فتوحات کرار روان ول. کله چې حجاج د عراق حاکم شو، د دې سیمې فتح په خپلو کاري برنامو کې و او مناسب وخت یې کتله. حجاج د دې کار لپاره داسې کس وټاکه چې له دښمن ونه ویریږي، اوږد سفر یې اراده ټیټه نه کړي او وکولی شي چې د یو لوی لښکر رهبریت وکړي. له ډېرو سلا مشورو وروسته یې د ستر مسؤلیت لپاره محمد بن قاسم وړ کس ولیده او د قومندان په توګه انتخاب کړ.